تاسو ټیک ټاک شاپ نه سامان اخلئ نو یو شي ته هم ډېر خیال وي چې کوم برند سامانونه دي او یا هغه شیزونه چې د ویښتانو دپاره د مخ دپاره د بدن دپاره استفاده کیږي هیله ده مالی ځکه زیاتره شیزونه چې دي دویم نمبر دی پیک دی معلومیږي ځکه قیمت ډېر کته دی او بل دا دی چې اعتبار نشته چې دا څوک خرڅوي شاته څوک هم نه پوهېږي نو هیله ده کوم خلک چې په ټیک ټاک کې تاسو ته ویډیوګانې جوړوي پښتانه دي یا پرچوانان دي چې هر څوک دي او تاسو چې دا شی والا ډېر ښه ده ما د ویښتو دپاره استفاده کړم ما د مخ دپاره استفاده کړم ما د دې شي دپاره دا هېڅ وخت مالی باور مه کوئ او که غواړئ چې والئ هم داسې سامان والئ مثال لکه څه شی درته وښیم لکه یو ګوته یو ساعت یا مثلا بوټان خو هغه هم برند نه که برند والئ امکان لري چې دا دویم نمبر یو دی دویم نمبر ځکه چې ډېر ارزانه خرڅېږي زه خپله هم ګورم نو هیله د هغه شیزونه چې برند دی مالی او هغه شیزونه د صحت دپاره دی مالی خوراک دپاره صحت دپاره هغه هېڅ وخت ټیک ټاک نه مالی او که هلې مثال لکه عطر شو یا مثلا نور شیزونه شو د برند په هغې مالی که هلې مثلا ارزان هسې هم خوښ شو یو عطر هم خوښ شو یو شی هم خوښ شو ویلی خو داسې فکر ونه کړئ چې برند دی دا اوریجنل دی اوریجنل شی ډېر غیر ممکن ده په سلو کې که چېرته 10% اوریجنل وي نو ټول دویم نمبر دی نو هیله دې شي نه ځان وساتئ که نور سامان اخلئ ډېر ارزانه ده پکې زه خپل هم ترې اخلم نو هیله کوم چې تاسو هم ترې والئ خو هغه شیزونه چې برند نه وي